الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صفوة رسله وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عزت منذ الله جل جلاله خپل مبارک کتاب کې فرمایي صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. دا آیت مبارک او د دینه مخکې آیاتونه په دغه کې الله تعالی د ابراهیم علیه السلام تذکره کوي او د حضرت ابراهیم علیه السلام وصیت الله تعالی ذکر کوي او د حضرت یعقوب علیه السلام وصیت ذکر کوي خپلو بچو ته. او په دغه آیاتونو کې د ملت ابراهیمی د اتباع حکم کوي الله تعالی. یهود او نصارا دوی به خلکو ته وی تاسو یهودیان شئ، نصارا او به نصارا شئ، اله به تاسو هدایت مومئ. وقالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا. یهودیانو به خلکو ته وی یهودیان شئ نو به هدایت به ومومئ. نصارا به نصرانیان شئ، عیسایان شئ نو اله به تاسو هدایت مومئ. او بیا به دومره ګستاخي کوله چې حضرت ابراهیم علیه السلام ته به هم د یهودیت نسبت کولو. نو الله تعالی فرمایي قل بل ملت ابراهیم حنیف. اے حبیب صلی الله علیه وسلم تو دوی تو آیا بلکې تاسو په ځان باندې لازم اونیسئ ملت د ابراهیم علیه السلام چې هغه د حق عالم بردار دی، د باطل نه مخ اړوونکی دی. او ما كان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. حضرت ابراهیم علیه السلام هغه خو نه یهودی او نه نصرانی بلکې هغه حنیف او مسلم او نو هغه د مشرکانو نه. او چې کوم خلق د یهودیت خبره کوي هغه ته وایي انتم اعلم ام الله، تاسو ښه پوهیږئ که خدای پاک ښه پوهیږي. چې الله تعالی فرمایي چې ابراهیم علیه السلام هغه یهودی نو نصرانی نو بلکې حنیف او مسلم. نو اے مسلمانانو، تاسو چې نجات غواړئ، هدایت غواړئ، تاسو تابعداري وکئ د ملت د ابراهیم علیه السلام چې هغه شریعت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک. معلومه دا شو چې هدایت انسان ته نصیب کیږي په تابعدارۍ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. که انسان د خپل نفس د خواهشاتو پیروي کوي یا د کفارو د نظریاتو نه متاثره کیږي، د دین د دشمنانو د حرکاتو نه دی متاثر شي،
دا ډېر د نقصان او د خطرې خبره. مسلمان ته الله جل جلاله چې دا نوم د مسلمانۍ ښه دی، د هغې مطلب دا دی چې دی به د حق علم برداري، دی به د الله تعالی او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم هر یو حکم ته هر وخت غاړه ایښودونکی، ځکه ورته مسلمان ویل کېږي. نوم یې د مسلمان او کارونه د کفارو کوي، مینه د کافرانو سره ساتي، د یهودو او د نصاراو نه متاثری. نو دا څنګه مسلمانی شو؟ نو الله جل جلاله فرمایي صبغة الله علیکم صبغة الله. یا خلکو د الله جل جلاله هغه رنګ د دین هغه رنګ په ځان باندې راولئ. ای خلکو د دین په رنګ کې رنګ شئ. که کامیابی غواړئ تاسو، فلاح غواړئ، هدایت غواړئ تاسو، د آخرت هغه کامیابی او خوشحالی، هغه فوز او فلاح، نو تاسو دینی رنگ کې ځان رنگ کئ. د دین رنگ کې رنگ کېدل څنګه؟ په دین باندې عمل ته ویل کېږي. ځکه چې ابراهیم علیه السلام خپل اولاد ته چې وصیت کوي، ووصى بها ابراهیم بنیه ویعقوب یا بنی ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. د دغه دین د پیروي د دې وصیت کوي ابراهیم علیه السلام خپل اولاد، او یعقوب علیه السلام هم دغه وصیت کوي چې یا بنی ان الله اصطفى لكم الدین، اے زما بچو تاسو دپاره الله تعالی دا دین د اسلام غوره کړی دی. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. پس تاسو ممرئ مگر په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان یې، غاړه ایښودونکي یې. نو مر خو د انسان په خپل وس کې نه دی چې دې وخت کې د راشي او دې وخت کې د نه راځي. نو ممرئ مگر په داسې حال کې چې مسلمانان یې. وایي دا معنا چې د اسلام په کارونو کې مشغول اوسېږئ، د غیر اسلامی حرکاتو د کارونو نه ځان ساتئ. هسې نه د نافرمانۍ په یو کار کې ته مشغول او مرګ د تراشي، نو دا خو الا وانتم مسلمون نشو بیا. چې ته د مسلمانۍ په کار کې مشغولې، جمعات ته روانې، تلاوت کې، ذکر د الله تعالی کې، درود شریف وې، د نیکۍ او کار کې، او دغه دوران کې تا ته مرګ راشي، نو دغه د مسلمانۍ مرګ دی. او چې د فسق او د فجور په لاره باندې یو سړی رواني، د شیطان د خوشحالولو کارونه کوي، د نفس په پیروي کې یو کس روان دی او دغه دوران کې ورته مرګ راشي، دې ته بیا اسلامي مرګ نه ویل کېږي. دغه خو بیا د عصیان او د نافرمانۍ والا مرګ شو. مسلمان د پاره ښه مرګ او ښکلی مرګ هغه دی چې دی د خپل رب او د خپل مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعلیماتو باندې، احکامو باندې عمل کوي، او دې دوران کې ورته مرګ راشي. او چې د اسلام نه بغیر بل طرف ته دې توجه علی، د کفارو سره مینه ساتي، مسلمانۍ کې دې کلک او مضبوط نه، نو بیا خطره ده چې د ده مرګ غیر اسلامي شي. ځکه زمونږ اکابر او مشایخ د هغې په حالاتو کې راځي. د حضرت مجدد الفسانی رحمت الله علیه، امام ربانی صاحب مبارک، د هغې په متعلقینو کې یو کس حضرت امام ربانی صاحب مبارک ته وفرمیل چې زمونږ یو عزیز دی او د هغه آخري وخت دی، که تاسو لږ غونتې راشئ هغه ته به دعا وکئ، لږه توجه به ورته وکئ چې خدای د هغه مرګ ښه مرګ نصیب کړي، چې د آخري وخت دی چې دې وخت کې خدای ته خیال شي، او د اسلام هغه طریقه، هغه سوچ او فکر هغې سره دې د دنیا نه لاړ شي. نو حضرت امام ربانی صاحب مبارک هغه لاړ او هغې ته تشریف یوړ، او بیا هغه کس ته توجه کوي،
د مشایخو د توجه مطلب دی چې دی کوشش دا کوي چې دا چاته توجه کولی شي چې د خدای ته خیال شي، د دم الله تعالی طرف ته توجه پیدا شي، نیکو اعمالو طرف ته توجه پیدا شي، د آخرت هغه فکر په دې کې راشي، دغه ته توجه ویل کېږي. نو دغه وخت کې هغه مبارک چې توجه کوله د هغې دا مطلب و چې د دې کس دغه آخري وخت دی چې دې وخت کې د دنیا هغه سوچونه هغه بیکاره فکرونه د هغې نه دی خلاصي او خدای ته خیال شي، کلمې ته خیالي، او دغه دوران کې د دنه ساو خیج روح پرواز وکړي. بیا دا مشایخ چې توجه کوي دی ته الله جل جلاله دا وښیي چې دې وخت کې دغه کس چې چاته توجه کولی شي د باندې دا توجه ورځي او که پې نه ورځي. څوک چې توجه قبلی د هغه یم ورته الله تعالی دی ته پوهه ورکړي، او چې څوک د دی هغه توجه نه اخلي په هغه یم خدای پوه کړي چې ده ته زه دا توجه کوم لیکن دی قبلی نه، د ده زړه ته دا نه وردننه کېږي، د باندې اثر نه کوي. نو حضرت مجدد الفسانی رحمت الله علیه هغه مبارک توجه وکړه، خو په هغه سړي کې اثر د توجه محسوس نه کو چې ده ته د توجه فایده ورسوله. او دا خطرناکه خبره ده چې د خپل زمانې یو لوی مجدد امام ربانی صاحب مبارک هغه چاته توجه وکړي او د هغه سړي په هغه حال کې فرق را نشي، دا خو ډېره خطرناکه خبره ده، څومره بد نصیبه انساني. نو حضرت امام ربانی صاحب مبارک هغه الله جل جلاله طرف ته متوجه کېږي او دا هغه سوال او دعا کوي چې خدایا دغه څه راز دی، دا څه کیفیت دی او څه وجه ده چې دې سړي باندې دا توجه اثر نه کوي، د زړه ته دا توجه نه کوزېږي. نو حضرت امام ربانی سے مبارک ته القا کېږي، رحمانی القا ورته کېږي، په زړه کې دا خبره اچول کېږي چې د دې کس د کفارو سره مینه ده، د کافرانو هغه ژوند او د هغوی هغه طریقې هغه د ده خوښې دي، د هغوی طرف ته میلان دی. نو د کفر سره د کافرانو سره د هغه مینې د وجې نه د خپل زمانې د مجدد هغه توجه په هغه باندې اثر نه کوي. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، الله تعالی فرمایي تاسو ظالمانو طرف ته میلان مه کوئ، د ظالمانو مرګتیا مه کوئ، تاسو د هغوی ملګري کېږئ مه. فتمسکم النار، ورنه اور به تاسو ته ورسېږي، تاسو به په اور کې وغورځولی شئ. ځکه چا سره څوک میلان ساتي، چا سره مینه کوي، په هغوی کې بیا حسابېږي. المرء مع من احبه، نو چې د ظالم سره د مینه نو د دې خبرې خطره ده چې د هغه کم انجام دی په هغه بد انجام کې وساتم شریک شي. نو د دې بحث خلاصه دا راوته چې مسلمان دی په خپل مسلمانۍ باندې لغونتې غور او فکر کوي. صرف د مردم شمارې مسلمانی نه ده چې بس شکر د مسلمانان یو، نه به حیثیت مسلمان چې څومره ذمهواری په مونږ باندې راځي د هغې لحاظ پکار دی، د هغې خاطر پکار دی. چو می گویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا اله را، و چې زه وایم زه مسلمانم یو لرزه را باندې راشي. دا نه چې د مسلمانۍ د نوم نه یریږم، مسلماني خو د الله تعالی لوی فضل دی، د مونږ پې شکر دی. خو چې کله وایم چې زه مسلمان یم نو زه ولرزېږم او ورپېږم او یو یره را باندې راشي، ځکه چې د مسلمانۍ کارونه نه کوو. گردن بطاعت نهادن ته مسلمانی ویل کېږي، د خدای او رسول حکمونو ته غاړه ایښودل. اوس یو سړی وایي شکر دی مسلمان یم او دی د دروغو نه ځان نه ساتي، نو دی په دې خپلې مسلمانۍ باندې لږ سوچ وکړي
چې د مسلمان څه تعریف کوي د په نيز مسلمان چاته ویل کېږي داسې کس ته مسلمان وایي چې هغه به دروغ وایي مسلمان هغې ته وایي چې هغه به حسد کوي مسلمان هغې ته وایي چې هغه به تهمت لګوي بهتان به کوي غیبت به کوي دا کومه مسلمانی ده گردن به طاعت نهادن ته مسلمانی ویل کېږي د الله تعالی او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم ټول احکام ته غاړه ایښودل دغه ته مسلمانی ویل کېږي نو چې الله تعالی حکم کړی چې تاسو دروغ مه وایئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک حکم کړی چې تاسو د دروغو نه ځان ساتئ مسلمان وای شکر دې زه مسلمان یم او د دروغو نه ځان نه ساتي ولې بل کتاب به راځي چې بیا به دې دروغ بندوي او اوس د دروغو سلسله جاری ساتلې ده چې د الله تعالی اخیری کتاب درته وایي دروغ مه وایه او دی وایي زه کلمه ګو یم مسلمان یم مسلماني کوم اخر دا ولې دی د دروغو نه ځان نه ساتي دا د غیبت نه دی به کله ځان بچ کوي چې خدای او رسول ورته وایي غیبت مه کوئ لا یغتب بعضکم بعضا تاسو د یو بل غیبت مه کوئ مسلمان دی او غیبت هم کوي نو دا کم درجه کې مسلمانی شو اخر دی به د خپل مسلمانی کله ښه کوي کله به مضبوطی او په صحیح معنو کې د مسلمان جوړېدو هغه فکر هغه به د کې کله پیدا کېږي نو الله جل جلاله فرمایي چې صبغة الله ای خلکو د خدای په رنګ کې رنګ شئ تاسو یهود و نصاراو به یو رنګ جوړ کړی څوک به د هغوی په دین کې داخل شو د هغوی هغه طریقه به اختیار کړه دوی به پې هغه رنګدارې اوبه واچولې وایي دی اوس ایله سم پوخ یهودي شو نصاراو به داسې زعفراني رنګ جوړ کو ماشوم به پیدا شو هغې کې به ورته غوپه ورکړه وی به ده باندې د عیسایت رنګ چاړاو شو دا اوس سم پوخ عیسایي شو نو چې هغوی د هغه خپل باطل طریقو د پاره د هغه غلطو طریقو د پاره دومره کوشش کوي او مسلمان ته الله جل جلاله دغه لوی دولت ته اسلام دغه ورته ورکړی دی او دی په هغه رنګ کې د رنګ کېدو کوشش نه کوي داسې رنګ کې رنګ شه چې هغه رنګ بیا هغه په نور باندې نه ځي هغه وینځلو سره نه ځي هغه په تکلیف باندې نه ځي هغه په خوشحالۍ باندې نه ځي هغه سم پوخ رنګ نو هغه رنګ کوم رنګ دی هغه د دین رنګ دی چې دین په ځان کې راولي دیندارش نو الله جل جلاله موږ ته دغه حکم کوي چې صبغة الله ای د خدای بندګانو علیکم صبغة الله د خدای هغه رنګ په ځان کې راولئ خدای رنګ کې رنګ شئ تاسو اوس که یو سړی تپوس کوي او سوال کوي چې خدای رنګ د دین رنګ ته ویلی شي چې د دین په رنګ کې څوک رنګ شي دا خدای رنګ کې رنګ شوی دی دا به څنګه کېږي دا خدای رنګ به څنګه انسان ته نصیب کېږي مسلمان خدا غواړي چې دی په دې دینی رنګ کې او خدای رنګ کې رنګ شي دا مقصد به څنګه حاصلېږي دا به موږ ته د کوم ځای نه میلاویږي دا رنګ چېرته میلاویږي دا به د چا نه اخلو چا ته به یې ورکوو چې دا رنګ موږ ته چاړاو کوي تاسو د هغې دپاره بیا علما وایي قرآن پاک او احادیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې ته د خدای رنګ ویل کېږي قرآن او کتاب الله او سنت مصطفی صلی الله علیه وسلم خدای رنګ څه ته وایي د دین تعلیماتو ته وایي کتاب د الله تعالی او سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه ته خدای رنګ ویل کېږي دا خدای رنگ به کم ځای نه تا ته میلاویږي وی رنگ دینے والے ہیں علماء کرام قرآن او حدیث رنگ دے دغه دینی رنگ قرآنی رنگ او د سنتو دغه رنگ بتا کې څنګه پیدا کیږي علماء سره بناسته کې د دین د عالمانو نه بزان پوهه
چې ما ته څه کول پکار دی به حیثیت مسلمان زما څه ذمہوارې دي ما ته څه کول پکار دی د څه نه منع کېدل پکار دی نو هغه دینی رنګ به درته هغه درکړي خو دغه رنګ به چړاویږي څنګه دوکان ته په پوڼه کې رنګ راوړو اوس به دا رنګ ساز ته ورکوي چې دغه رنګ ساز هغه کپړې ته هغه رنګ ورکړي ځکه هر څوک رنګ نشي چړاولی کپړې ته چېرته به کم وي چېرته به زیات وي په طریقې سړی نه پوهېږي د هغې ماهرین خپل وایي دا د رنګ سازۍ کار کوي نو چې قرآن او حدیث دا دې ته دینی رنګ ویل کېږي دا د دین رنګ دی او علماو سره دا شی حاصلیږي هغوی به یې درته ښیي چې دا د کولو کارونه دي دا د نه کولو کارونه دي خو عملا به دغه شی تا ته کوم ځای بیا نصیب کېږي نو بیا وایي رنگ چڑھانے والے ہیں صوفیاء کرام دا د دین دا رنگ چې په تا باندې بیا کله چړاویږي چې ته پوره په دینی رنگ کې رنگ شي د دین هغه رنگ په تا کې راشي نو هغه به کوم ځای کې وي وایي هغه صوفیاء کرام دي هلته به تا ته اندازه لګي چې د الله تعالی ذکر پکار دی ذکر سره هغه شوق او ذوق دا د صوفیاء کرامو په هغه حلقو کې بنده ته نصیب کېږي د آخرت هغه فکر د مرګ غیات د دنیا دا بې ثباتي دغه دولت کوم ځای کې حاصلیږي دا د اهل الله په مجلس کې حاصلیږي نو وی رنگ چڑھانے والے ہیں صوفیاء کرام نو آیت مبارک کې راغلی چې صبغة الله ومن احسن من الله صبغه ای خلکو د خدای هغه رنګ په ځان باندې چړاو کوي تاسو هغه رنګ کې تاسو رنګ شئ د هغې چې کومه طریقه ده هغه تاسو اختیار کوي او د الله تعالی د دین د هغه رنګ نه ښه رنګ د چا کېدی شي د خدایي رنګ نه به ښه رنګ لا د چای د دین د رنګ نه بل رنګ ښه نشي کېدی د مسلمان عزت په دې کې دی چې دی د په خپل دینی رنګ کې پورا رنګ شي او د هغې د همیشه دی فکر کوي الله جل جلاله دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو باندې مونږ ته عمل نصیب کړي او هغه دینی رنګ چې الله تعالی د هغې مونږ ته حکم کوي چې خلکو په دینی رنګ کې تاسو رنګ شئ الله جل جلاله د هغه دینی رنګ زمونږ نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أنت إلهنا ومعبودنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوة كتابك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين وانصر المجاهدين في كل مكان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.